د خوست ولایتي روغتون ډاکټران وایي دوی د پخوا په څیر د ناروغانو درملنه کوي او په هیواد کې سیاسي تحولاتو پرې کوم اغیز نه دی کړی. دوی وایي پخوا هم یاد ولایتي روغتون ته ګڼ شمېر ناروغان راتلل او اوس هم راځي. دوی همداراز زیاتوي چې د خوست ولایت په کچه یاد روغتون باید له 100 بستره څخه تر 200 او یا له دې هم زیات شي، ځکه په خبره یې یاد روغتون ته له ډیرو لرو ځایونو هم خلک راځي او د خوست ولایت نفوس ته په کتو 100 بستریز روغتون بسنه نه کوي. خو بیا هم د روغتون سټاف تر ډیره هڅه کړې ده چې ټولو ناروغانو ته رسیدنه وکړي او د خلکو لپاره روغتیايي خدمات په داسې بڼه وړاندې کړي چې د سټاف د کمیدو احساس ونه شي. دوی وایي اوس ښه خبره دا ده چې جنگ نشته او روغتون ته د تیر په څیر ټپیان نه وروړل کیږي. تقریبا جنگي پیښې اوس 0 ته رسیدلې دي، خو ترافیکي پیښې اوس هم شته، مخکې هم اوس هم شته، لږې زیاتوالی پیدا کړی دی. د خوست ولایتي روغتون کې ګڼ شمېر ښځینه ډاکټرانې هم کار کوي. دوی وایي امنیت یې تر پخوا ډیر ښه شوی دی او هیڅ راز ستونزې نه لري. همداراز په یاد روغتون کې نارینه ډاکټران هم د پخوا په څیر د ناروغانو درملنه کوي. دوی وایي هر ډاکټر د خپلې نوکرۍ پر مهال د 100 نه تر 110 پورې په ورځني ډول ناروغان ګوري. اکثره دلته چې موږ ګورو په پی ډي کې تقریبا 100 نه تر 100 یا 10 شاوخوا کې موږ په پی ډي ناروغان ګورو. الحمدلله موږ خو د امنیتي لحاظ کوم ستونزه سره نه یو مخامخ شوي. امنیتي ان شاء الله موږ بالکل د ډاډ ورته کوم مشکل چا سره نه لرو، ځکه چې په هغه موږ کوم امنیتي ستونزه نه لرله اوس هم نه لرو. د خوست ولایتي روغتون ته له ناروغانو سره راغلي پیوازان وایي دلته په ولایتي روغتون کې پر ناروغانو ډیره پاملرنه کیږي. دوی وایي ډاکټران له ناروغانو سره ډیر نرم او مسلکي چلند کوي چې موږ ترې ډیر راضي یو، خو ځینې بیا د درملو د نشتون په اړه شکایتونه لري. خپل وخت باندې ډاکټران راځي دوا راکوي او تقریبا ګیز او مازدیګر ناروغانو پوښتنه کوي او کوم څه ته چې اړتیا لري هغه دوا ورکړي مریضانو لپاره. یا دا دوی چې دوی شته نه دوی دای سره نشته، خو باید چې کومه دوی موږ ته ولګي بدیا نه راوړو. د خوست ولایت د عامې روغتیا ریاست وایي دوی که څه هم چې اوس مهال ډیر درمل لري، خو ځینې بیا داسې ناروغان وي چې د هغوی لپاره له دوی سره درمل نه وي. او همداراز زیاتوي بله خبر دا هم ده چې د خوست ولایتي روغتون 100 بستریز دی او دوی ته هم په همدې کچه درمل ورکول کیږي. اوس موږ 100 بستر شغه اخلو دوا اخلو الته بستر مریضان د موږ تقریبا 100 نفر، 190 نفر، 140 نفر، 100 نفر د حتما دي د هر ورځ، یعنی د 100 نفر د اضافي په تقسیمي. په افغانستان کې د خوست ولایتي روغتون سربیره په داسې حال کې نورو ملکي روغتونونو ته هم د خلکو ورتګ زیات شوی چې په هیواد کې بیکاري او د خلکو اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیاتې شوي دي. عزت الله احمدزی، CMG خوست.